ما د لوی خدای چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. یقینا الله پاک په دنیا کې هیڅ یو څیز بیکاره نه دی پیدا کړی او د دنیا په مختلفو څیزونو کې د خلکو دپاره فایده ایښودلې ده. هم دغه شانې د تور اوبو په هکله موږ اورو. تور اوبو یا توره چینه چې دا د ضلع شنګلې د یختنګي نه قبلیز اړخ ته بارام درې کلی آباد دی او د بارام درې د کلي سره په خوړ کې یو چینه روزي. دا چینه چې په د ځایي مشرانو د وینا طرحه ده، دا په ژمي کې انتهایي ګرمه او په اوړي کې دا یخه وي. په اوړي کې اوبه په سر باندې اچول یا مخ لاس مینځلو نه وروستو د سړي مخ او سر چې دی هغه انتهایي زیات یخیږي. بیا د ځایي خلکو او د عامو خلکو د وینا طرحه ده چې الله تعالی په دې چینه کې شفا یې ښه ده چې د مختلف قسمه بیمارو لکه د الرجي، ګري، دانو وغیره دپاره چې څوک په چا باندې دا قسمه بیماري هغه راشي او په دې اوبو باندې غسل وکړي نو د هغې سره د هغه بیماري ښه کېږي. د دې ته لارې چې دي هغه د یختنګي نه د بارام درې ته چې کوم روډ تللی دی د دې نه ورته پیادل 15 منټو لاره ده او نور ورته خلک د دې غره د طرفه هم راکوزېږي او مختلف خلک چې دی هغه په مختلفو موسمو کې یعنی خصوصا په اوړي کې بیا ډېر زیات د دې دپاره راځي او دلته چې دی دې ځای نه ځان سره اوبه هم په بوتلو کې وړي او سکي هم او دسونه پې هم کوي. نو دغه معلوماتي ویډیو نننۍ لږه دا د تورو چینې یعنی بارام درې متعلق ته کتونکي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. محمد لوی خدای